سلام او درناوی ټولو ته له ولسمشر محمد اشرف غنی سره د پودکاست یوې بلې ګڼې ته ستړي مشئ. این بار به پیشینه تشکیل دولت معاصر افغانستان که این رشته برنامه ها با عناوین و بخش‌های متنوع آن همه به 300 سالگی آن اختصاص یافته است می‌پردازیم. د تاریخ د پاڼو په دې لټون کې زما داوود جنبش ملګرتیا وکړئ. آقای دکتر غنی خیر مقدم و به برنامه خوش آمدین. بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر از جناب شما و سلام های گرم خدمت همه هموطنان، خواهرای برادرای عزیز ما هم در وطن و هم در تمام اکناف دنیا تقدیم میکنم. د معاصر افغانستان درې سومه کلیزه لکه چې ومې دا ټوله لړۍ مو هغې ته ځانګړې کړې په 2040 میلادي کال یعنې شاوخوا 22 کاله وروسته را رسېدونکې ده. په بله وینا موږ د 1940 کال خبره کوو چې احمدشاه بابا دراني پکې د یوې لویې امپراتورۍ بنسټ کېښود. خو له دغې نیټې نه او له دغې سترې پیښې نه نږدې 38 کاله وړاندې په 1909 کال کې لوی نیکه میرویس خان د صفوي نیواکګرو په شړلو خپل بومي حکومت په کندهار کې اعلان کړی و. وروسته یې زوی شاه محمود له دې نه هم وړاندې لاړ، اصفهان یې ونیو او ټوله صفوي سلسله یې ړنګه کړه. ځوانو اورېدونکو ته به په زړه پورې وي چې وپوهېږي ولې موږ د معاصر افغان دولت جوړېدنه له 1909 یعنې د میرویس خان له قیام نه راپیلوو چې له 1940 نه یې پیلوو. لومړی میرویس نیکه د افغانستان د ډیرو سترو شخصیتونو نه ده او نوم به همیشه تلپاتې. خبره په دې کې ده چې د میرویس نیکه اولاده خپله شاه محمود او شاه حسین او لور زینب بیبی او پس له هغه نه وراره شاه اشرف اوسني ایران ته مخه وکړله او شاه اشرف او شاه محمود دواړه د ایران د پادشاهانو پایس ګڼل کیږي. له دې نظره له قندهار او فراه نه پرته هرات هم دوی ونیو، ځکه چې هلته د ابدالیانو حکومت او باقی افغانستان دوی واک لاندې رانغی. او دومه خبره چې له ټول نه عمده ده معلومدار دا ده چې هغه بنسټ چې میرویس نیکه کېښود احمدشاه بابا تکمیل کړ، مګر منځ کې یوه ډیره لویه غمیزه وه چې هغه د نادرشاه افشار بریدونه وو او د هغه نتایج چې بې له دې نه موږ نسو کولی چې بنسټ ته په مستقیم ډول وګورو. او درېیمه تر ټولو مهمه دا ده چې دا بنسټ چې احمدشاه بابا کېښود اول د شاهي نظام پایس باندې ټول افغانستان کې 80 کاله دوام وکړ، هرات کې 91 کاله دوام وکړ او شاهي نظام پایس باندې 226 کاله دوام وکړ او که داود خان 15 کاله ورسره یو کوي 211 کاله دوام وکړ چې په متداول طریقه و. منځ کې څو واره افغانستان وپاشل سو اما برته بیا مرکزی هستی باندې برته ټول سو. دغه دلیل ده. اما دا په هیڅ توګه د دې معنا نه لري چې د میرویس نیکه نوم او هغه کارنامې چې کړي دي به هېرېږي. انشاءالله تعالی په راتلونکي باندې وخت چې شاته ګورو بیا به په میرویس نیکه باندې هم راسو. ډیره به ښه شي. فکر کوم په دې ارزي چې موږ دغه دورې ته یوه ځانګړې کتنه وکړو. دولت هوتکی جایش را مستقیما به دولت درانی نداد. در این میان یک وقفه 9 ساله داریم که دوران تسلط مجدد فارسیان تحت قیادت نادر افشار بود. او با تصرف کندهار از شاه حسین هوتک در 1738 به حاکمیت این سلاله افغان پایان داد. این 9 سال چه پیامدهای بر منطقه و کشور ما داشت؟ نقطه اول که ارز کنم اولین سلسله را که ختم کرد سلسله ابدالیا که برادر احمدشاه با ذوالفقار خان در هرات مستقل بود و تا ساحه مشهد فتح کرده بود. نادر افشار اول هرات گرفت، بعد از محاصره 9 ماهه
و بعد از او قندار گرفت. عواقب از یک، انتقال جبری اقوام افغانستان به امپراتوری افشار است. یکی از بزرگترین انتقالات جبری در تاریخ 300 ساله اخیر ماست. قبل از او عباس اول صفوی هم یک سل انتقالات وسیع انجام داده بود، اما نادر افشار طور مثال غلزایا و ازبکا ما به تهران و مازندران انتقال داده شده. اکثریت قبایل که بعداً به نام دورانی یاد شدن و در اول به نام ابدالی یاد می شدن به ساحه نیشاپور انتقال داده شدن و همچنین به مازندران. بالعکس قبایل بختیاری به هرات انتقال داده شده. از این جهت یک سلسله عظیم انتقالات میبینین. بعد از او اجازه داد نادر افشار که یک قسمت قبایل ابدالی دوباره به قندار بیان و زمینه قندار در بدل ای که باید اینا یک تعداد سوار در بدل هر قول به زمین به امپراتوری ازی بتن، اینی اساس است که اهمیت داره. دوم، در محاصره 9 ماهه هرات و محاصره 1 ساله قندار صدماتی که به 2 شهر بزرگ افغانستان آورد غیر قابل باور است، چون محاصره طولانی بود. فراموش نکنین که پیمان را که با بیبی زینب خواهر شاه حسین هوتکی امضا کرد که در بدل از او امان داده بود به شاه حسین و گفته بود که اخراج نمیشن و انتقال داده نمیشن، زیر پا گذاشت و شاه حسین در تبیت جان خود از دست داد و ما بعد از او اثر ازی که به بی زینب چی واقع شد نداریم. در عین حال از هر جایی که گذشت در دوران حرکت تا خیبر، هر جایی که مردم مقابل از ایستاد شدن با خونریزی بسیار شدید دست زد و نتایج ازی در بعض جای مثل فراور طور مثال خیلایی که مقاومت کردن تمام تعادل تغییر کرد. تنها در خیبر 2 بار ای باج داد، هم از ای که از دری خیبر بگذره و خاصتا وقتی که دوباره آمد با تخت مشهور طاووس و تمام غنیمت دیگه که از هندوستان گرفته بود دوباره آمد، مجبور شد که باج بده. نادرشاه داخل با مالی خولیا گرفتار شده بود، حتی چشمای فرزند خود که ولیعهدش بود کشید و به خونریزی بسیار شدید دست میزد. نقطه عمده و از همه که مهمتر از نگاه تاریخ ماییس که در حدود 16,000 سوار از افغانستان گرفت که قسمت زیاد از اینا ابدالیای وقت بودن که از جمله احمد شاه بابا در جوانی جزء از سوارا شد و به بخش خاص محافظت نادر کار میکردن. در داخل افغانستان 2 نفر مقرر کرد که یکی از نور محمد خان علیزایی بود که مسئول قندار بود و دوم عبدالغنی خان الکوزایی بود که مامای احمد شاه بابا بود و او جنرال منطقه تعیین شده بود. همچنین قبایل بلوچ و ازبک ما را جزء اساکر خود گرفته بود و دوستی که بین احمد شاه بابا و سران ازبک و بلوچ ایجاد شد یکی از عواقب مثبت و دوامدار از در دوران شاهنشاهی احمد شاه بابا. اما چې تاسو ول نادر شاه افشار لهن لغنایم سره ستون شو چې په دې کې کوهینور مشهور الماس چې اوس په برتانیا کې په سلطنتي دربار کې دی د دې سره راستون شو او 1940 کې ووژل شو. له دې سره جوخت افغانان چې احمد شاه بابا هم پکې و راستانه شول او خپل سلطنت یې جوړ کړ. آیا دا جوړېدنه تصادف و که افغانانو دغه شي ته یو کار له مخکې نه پیل کړی و؟ نه، دا تصادف نه. لومړی که نظر کې ونیسئ، کندهار، سیستان، فرا، هرات یوازې چې د جنوب او جنوب غرب د افغانستان ته وګورو د لویو دولتو پلازمینې وي او
دا دولتونو خاطره کم لکمه 2400 کاله تر 15000 کاله دې ساحې کې دي. نو دولتداری په دوامداره توګه ودلته او ښارونه مراکزو. دوم تیموری دولت د هرات د شاهرخ نه تر سلطان حسین بایقرا پورې هم صفوي امپراتوري هم د هنري نظر نه تر ډېرې حده پورې د عثماني امپراتوري او خاصتا د مغول امپراتوري او د زبني نظر نه هم د ازبکانو د امپراتوري د فکری اساس پرېښودل. دریم لودي او سوری دولتونه په هندوستان کې بیا د دریاخان، خوشحال خان، ایمل خان پاڅونونه خاصتا د میرویس نیکه او د اوتکیانو د سلسله دا ټول استناد ده که خپل ابدالیانو ته وګورئ. سدوزي چې د سدوخان اولاده دي، سدوخان لومړی خان د ابدالیانو چې اول لومړی عباس چې ایرانیان ورته لوی عباس وایي وټاکه. صفویانو یوازې 2 خانان ټاکلي وو، یو د ابدالیانو او بل د توخیانو قلات غلزیي کې. اما مغولو ډېر ټاکلي وو چې خوشحال خان کورنۍ هم له هغې نه ده او نور دي. دلته یو خاص خصوصیت و چې سدوزي هم خانخیل او هم پیرخانه و. ټولو ابدالیان منځ کې یو ډېر لوی دود و چې سدوزي چا نه وژل او ډېر په خاص احترام یې ورته کتل. او بل تر ملتانه پورې نیمه مستقل یا مستقل ابدالي پراته و. هغه وخت کې ډېر ترې ورته ترین ویلې، سپین ترین او تور ترین. او د احمدشاه بابا غوړ نیکه چې شیرخان نومېده څو وارې خپل موقف بدل که، د صفویانو نه مغولو ته لاړ او د اورنګزیب مکتوبونه موږ لرو چې هغه وخت کې د سره او د ورور سره غږېده او بالاخره مستقل حکومت په همغه وخت کې چې قندار کې میرویس نیکه جوړوي، عبدالله خان دا په هرات کې جوړوي او عبدالله خان او زمان خان د کورنۍ په منځ کې دا څو وارې بدلون راځي. دې تعهدونه ډېر پاخه او مفکوره ډېره واضح وه چې افغانان هم د دې تاریخچه لري چې لوی دولتونه یې جوړ کړي دي او هم د دې ضرورت لري او ځکه دا فرصت برابر شو چې ټول یو نسبی اجماع ته ورسیږي. شاید به همین علت بوده که احمد شاه بابای دورانی خود را وارث سلسله سوری و لودی در هند میدانه. مثلا در قصیده مشهورش میگه د فرید و د حمید دور به بیاشی که منظورش از فرید شیرشاه سوری است و از حمید لودی. به هر حال برخی های ادعا دارند که جرگه شیر سرخ و پیر صابرشاه که ما در تاریخ خواندیم با نصب خوشه گندم در دستار احمد شاه بابا او را پادشاه اعلان کرد، وجود حقیقی نداره. واقعا روند برگزیدن پادشاه چگونه پیش رفت؟ اگر تاریخ احمدشاهی را که از طرف حسینی نگارش داشته و ای به احتمال قوی از جام نیشاپور است و کسی که خودش نوشته میکنه ایره خاصتا احمدشاه بابا استخدام کرد بعد از اینکه نیشاپور گرفت، مشهد گرفت تا به سبک نادرشاه که مهدی خان کتاب دوبار نوشته کرده بود تاریخ از این نوشته کرد. صابرشاه در این کتاب شخصیت واقعی است، مجذوب کابلی. در دوران حکومتداری احمدشاه بابا چند بار به وساطت فرستاده شد تا که در یکی از وساطت‌ها شهید شد. در موجودیت صابرشاه باید شک وجود نداشته باشد. دوم، نامه احمدشاه بابا به سلطان عثمانی که از آرشیف استانبول از طرف یک استاد فرانسوی به افغان‌ها اهدا شد و بعد از او در کابل از طرف انجمن تاریخ چاپ شد، یک سند نهایت عمده است. و در این احمدشاه بابا توضیح میده که سران اقوام افغان با هم جمع شدن و نظر به ای که خانوادهش یکی از بزرگترین یا مهمترین خانواده منطقه
و افغانا بودن. از این چند بار درخواست کردن و میگه که در اول مرد کردم چون مسوفیستم و میخواستم به خدمت دربار ایزیدی قرار بگیرم و خود وقف دین بسازم. باز مرا قناعت دادن که در شرایط فعلی دنیوی عبادت در دنیا و دین با هم است. از صابر شاه مستقیما نام نمیگیره، اما میگه که شخصیتای بزرگ آمدن و خوش گندم. خوش گندم هم حسینی معرخ تاریخ آمدشاهی با وضاحت ذکر میکنه. از این جهت ما کلمه اجماع نسبی را ذکر کردم. آیا مقاومت وجود داشت و مقاومت ظاهر شد؟ 100%. نور محمد خان علیزی به مخالفت استاد و از بین برده شد. عبدالغنی خان الکوزی با وجودی که مامای آمد شاه بابا بود با مخالفت استاد و از بین برده شد. چند خانه ترین، بریج و ماکو بازم استاد شدن و ای به جنگ خاتمه یافت و اینا از بین برده شدن. همچنین اشرف خان که خان قلات بود، خان قلات اغلزایی توخی با مخالفت استاد و بارها بالای آمد شاه بابا سوقست شده. و یکی از اینا قصه دلچسب داره، چون فرد بود به نام عبدالرحمن خان که عبدالرحمن خان توپچی باشی بود و در جنگ پانیپت رشادت بسیار فوق‌العاده کرد. ای در یک توطئه آمد با 3 نفر دیگر. 2 نفر از اینا زیر فیل شدن. امر شده بود که هر 3 شان کشته شوند. اما فیل ایره از خرطوم خود گرفت و بالا برد و آمد شاه به ایره بخشید و بعد از خدمات بسیار بزرگ کرد. بنابراین تنش‌هایی که موجود بود، این تنش‌ها را نادیده گرفتن نمیتونیم. تحکیم از این کار بزرگ میخواست و در آمد شاه بابا این ظرفیت موجود بود که نقاط مختلف تنش مدیریت کنه. بدبختانه نواسایش این ظرفیت نداشته و میبینین که تنش‌ها بالاخره با باشیدن یک امپراتوری بزرگ مبدل شد. او چې دغه موضوع ته لږ وروسته حتما راځو. ښه شو چې دا روښانه شوه چې ماخذونه یې راغلل چې د جرګې د جوړېدو د اقوامو د نسبي اجماع او د غنمو د وږي ماخذونه چې دي که چا غوښتل ورته مراجعه وکړي. دغه اجماع چې تاسې یاده کړه د نسبي اجماع، دې کې یوازې پښتانه قومونه وو که د افغانستان نور وګړو پکې ګډون درلود؟ بیا 2 برخې لري. یو څوک موجودو، دوم آیا په تصامیمی کې او که نه. نصیر خان بلوڅ چې بلوڅو کې لویترین خان تیر سوی موجودو او د احمد شاه با نږدې ملګری و. یو سلسله ازبک جنرالان چې د بیا هم د ده همزولی و اما د دوی نمونه په تفصیل نسته موجودو. قزلباش مشران چې پس له دینه د افغانستان په تاریخ کې ځلیږي، مخصوصا نظامی برخې کې او بیا ملکی برخې کې موجودو. هزاره مشران همدارنګه موجودو. آیا رای ورکړله؟ دې برخې کې اسناد نسته، قضاوت نسو کولی. او دا چې د ابدالي اقوامونه پرته نور څومره خپله پښتانه موجودو، دی باندې قضاوت نسو کولی. مخکې یادونه راغله چې هوتکیانو چې کله د فارس پاچاهي ترلاسه کړه ځانونه د فارس پاچایان وبلل. په داسې حال کې چې احمد شاه بابا نادر افشار د وژل کېدو نه وروسته کندهار ته په راستنېدو چې کله جرګه وشوه او دی پاچا شو، ځان یې د خراسان پاچا وبله. فکر کوم دا به مهمه وي چې موږ ووایو او روښانه یې کړو چې خراسان څه شی و، کوم حدود یې درلودل او د احمد شاه بابا د پادشاهۍ حدود څه وو. په بابرنامه کې ظهیرالدین محمد بابر خراسان یوه محدوده سیمه ترسیموي چې د اوسني ایران ځینې ختیځې، د اوسني افغانستان ځینې لویدیځې او د اوسني ترکمنستان ځینې جنوبي سیمې پکې شاملېږي. 2 شی سره بیل کړي. یو د خراسان اصطلاح ده. د عرب په دوران کې خاصتا مامون په دوره کې عباسی دوره کې خراسان 4 عمده ښارونه درلودل و همیشه دادي: بلخ او ټول شمال افغانستان. مرو د شاه جهان چې اوس په ترکمنستان کې پروت ده او هغه وخت کې ډیر آباد و.
هرات او آخری نیشاپور تر فراه پورې ځینې برخه سیستان دی پورې. بیا یو عمومي اصطلاح ده چې خراساني کلمه چې هندوستان کې استعمالوله دا نور ټول افغانستان پکې راته. دلته باید راسو توضیحات ورکو دوم برخه کې. لومړی د احمدشاه بابا نظام شاهنشاهی نظام. شاهنشاهی نظام معنا څه ده؟ لوی شاه واړه شاهان لري چې د تر نظر لاندې نیمه استقلال لري اما د واکمنی مني. شاهرخ چې د نادر افشار مسیو د ورته 2 واره پادشاهي وبخله په مشهد کې او نیشاپور کې، اما هرات ته نه. دوم د 2 واره د مغول پادشاه ته پادشاهي وبخله، یو واره مخکې له پانیپت نه او مخصوصا دوم وار پس له پانیپت نه. دریم مابد خان بلوڅ چې د نصیر خان بلوڅ مشر ورورو لومړی د مقابل کې ودرېد، دا یې برته منصوب کړ. یو وار اوازه سوې وه چې احمدشاه بابا ناروغه ده، چې ناروغه وو، اما اوازه په دې کې وه چې دی حق ته رسېدلی او نصیر خان ودرېد او لښکرکشي شروع کړله. نو یو وار ډېر سخت دوی منځ کې جنګ شو چې له قندهار نه لښکر لاړ دی، اما مګر برته د نصیر خان مور قرآن شریف سره احمدشاه بابا ته راغی او احمدشاه بابا دی برته په قلات کې مقرر کړ. د سند امیران ټول احمدشاه بابا وټاکل، نه یوازې بلوچستان او سند کې، ملتان کې او پنجاب کې اکثر کورنۍ چې مختلف عنوانونه لري، د راجه یا د خان یا د نواب یا دا اکثریت د عنوانونه به احمدشاه بابا ورکړي دي. خیبر پښتونخوا کې خب بل شک دا موجود بود که حدود د امپراتوری ته ګوري، د عمان له بحیرې نه د هند تر بحیرې پورې دا د حدودو. شمال کې د لامونه تیر نسو، څو وارم چې له اخوانه ځینې بریدونه وسول، د ویلې چې ازبکو سره امام ملګرتیا ده او وصیت هم دا و که الفنستان روایت باندې باور وکړو چې دا یې لیکلي دي چې دلته تاسو جګړه مه کوئ. بله برخه رسېدلې وه سرهند ته، کشمیر، پنجاب، اټکه پورې، ډیرجات، دا ټول بنګشات، دا هغه وخت کې بنګشات ورته ویلې چې خوستو دا ټوله ساحه او دا ساحه د یو معاهدې په اساس باندې د مغول امپراتوري د سره ومنل او د هغه په بدل کې د برته ځکه ډیلي دی نیولی و دا یې ورکړل. نو دا امپراتوري یوه لوی امپراتوري وه. دا اکثر افغانان به خواستن ځوانان به شاید توجه دې ته نه ګرځولي. د 18مې پیړۍ دوهمې نیمایي کې افغانستان د احمدشاه بابا د مشري لاندې لویترین نظامی قوت د مرکزی آسیا، د ایران او د هندوستان. دا آخری آسیایی اسلامی امپراتوری و په دې وخت کې تشکیل سوله، ځکه عثماني امپراتوری په ضعف کې پرته وه، ورځ په ورځ ضعیفېدله بدمرغۍ نه. صفوي امپراتوري ماته وه، ایران کې داخلي جنګونه وو او آزاد خان غلزی د سلطنت دعوا یې درلودله. مرکزی آسیا په وړو خانیو باندې بدل سوی وه، یو لوی دولت نه درلود. هند کې مغول امپراتوري په زوال کې وه. نو دغه چوکاټ کې حدود د ډېر پراخ دي. خب در قسمت نظامی احمدشاه بابا یک قماندان، یک سپهسالار بسیار ورزیده بود و تقریبا در همه جا پیروزی داشت. ولی آیا در اداره امور، در ایجاد یک سیستم مدیریتی دولتی همین قدر کامیاب و موفق بود؟ باز می چند بود داره. نقطه اول، احمدشاه بابا توانست یک قوت عظیم مخفی اما متشتت که در بین
رقابت‌های کوچک به صورت دوامدار مصروف بود و نفاق داخلیش همیشه موجب از این میشد که قدرت بیرونی برایشان حاکم شود به قوت مرکزی بدل کرد و دری باید ببینین که یک وحدت سرتاسری اما خاصتا لقندار تر اتکه چیزی که خوشحال خان پشتش چشم درد بود ای به وجود آورد. دوم، ظرفیت انتقالات ازی غیر قابل باور است. تا 100,000 سواره که در جنگ پانیپت تا می حدود رسیده، اما بار بار میبینیم که 12,000 تا 25,000 سوار در جنگ‌های مختلف عزیز. فکر کنین که تنها ترتیبات فراهم کردن اسب، خوراکه، پوشاک به چه اندازه مدیریت میخواد. در پهلوی ازی توپخانه ازی و خاصتا توپ‌های کوچک به نام زنبورک یاد میشه که در پشت شتر گذاشته میشد و یک تحرک عظیم به وجود آورد که در جنگ پانیپت از دلایل عمده موفقیت ازی بود. این بخش دیگه عزیز. قسمت دیگه اداره مالیات است. تخمین ازی است که مالیات ازی در حدود 3 کرور روپیه بود. انال به انسجام می. نظام احمد شاه بابا نظام دیکتاتوری نبود. برخلاف نظام صفوی یا نظام عثمانی و غیره، یک تعادل خاص بین مرکز و صلاحیت‌های محلی از یک طرف، مگر خاصتا تعادل بین وزیر اعظم و خوانین ایجاد شده بود. و سوم، تمام قوت‌های قبایل مختلف یک جا کرد که تعادل ظرفیت بسیار خاص می‌خواست. من کم اسناد ارقام لتیر لرو داخلي یا خارجي چې وخی په دغه وخت کې د وګړو اقتصادي ژوند څنګه وو، تجارتي روابط له سیمې او منطقې سره څه وو. څو رقم اسناد لرو. یو سند چې بیا هم د انګلستان له آرشیف نه پیدا که الفنستن کتاب اکثر افغانان پیژني او که نه پیژني باید ویلولي. خدای بخلی خوان کاکړ دا یې وژباړه پښتو کې او زه فکر کوم چې شاید دری کې موجودی، دری کې مشته نوم یې تبدیل کړی افغانانو په نامه چاپ شوی. افغانان دغه یو ډیر عمده اثر ده. الفنستن لومړی سفیر و چې د شاه شجاع دربار ته راغی. شاه شجاع هغه وخت پېښور کې و او الفنستن کابل ته رانغی، مګر ده یو ډیر منظم ټیم درلوده او ټیم څېړنې وکړې او د دې منځ کې یو نفر و چې ریچارډز ستارچي نومېده. هغه خاص گزارش په عوایدو او تجارت باندې لیکلی. دا شی ما پیدا کړی، اوس ما سره خوندي ده او ما استناد په دې برخه کې ده. دوم، په آخري څو کالو کې له ښې مرغې نه د افغانستان و مرکزي اسیا و هندوستان و دې باره کې په تجارت باندې څو ډېر ښه کتابونه لیکل سوي دي او دا ښیي چې دا تجارتي نظام څومره پراخ و او څه حدود یې درلودل. درېمه برخه، عزیزالدین وکیلي فوفلزی لومړي لاس اسناد درلودل او دا یې په څو کتابو کې تیمورشاه دورانی دولت الزمان په باره کې او بالاخره په احمدشاه بابا باندې لیکنې کړې وې چې اصلي اسناد دي. او آخري د ملي آرشیف اسناد دي چې یو برخه ما کتلي دي او هلته موږ پیدلی سو چې اباد څه دي. مهمترین اسناد چې له بد مرغې نه تر اوسه پورې ښکاره نه دي اما موجود دي په شکارپور کې دي، په سند کې. اوس به زه تاسو ته لږ څه ووایم چې ولې د دوراني امپراتوري بانکداري د شکارپور د هندوانو په لاس کې وه او دوی شتمني دغه شکارپور هندوانو په ډیرو ځایو کې په پانګه واچوله او پس د دوراني امپراتوري له منځه لاړله او د سیکانو حکومت جوړ شو. دوی لاړل امرتسر ته. بل که وګورئ څو د ودونو سنتونه دي. د مثال په توګه
شپږ منه سره زر او سپین زر پکې دي، هم د هلک او هم د جنۍ دپاره. او هر لوی کورنۍ چې واده کوو دوی ته به یې بیل کور جوړو. بله برخه چې دې کې ګورئ، ځکه چې یو ډېر عظیمه پانګه راغلله، دا په جایدادو ولګېدل. د مثال په توګه وخت چې پس د تیمورشاه کابل ته راځي، دا ټول جایداد په پیسو اخیستل شوی. انتقالات النظر نه که ګورئ، وقتی چې قندار نه احمدشاه بابا خوځېږي او اکثر د لښکرکشۍ د کابل لار نه کېږي. څو میاشتې جلال آباد کې تیر کړلې چې ټول خیبر پښتونخوا قبایل سره یو ځای کړي. دغه ټول څه شرقي برخه د امپراتوري وه، د په نقد اخیستل. ځینې به یې د مالیاتو په بدل کې او دې برخه کې په کاریزو باندې ډېر لویه پانګه واچول شوه. او خاصتا باندنی تجارت کې له مرکزي اسیا نه نیولې تر ایران پورې او نور ځایو پورې د تقاضا مرکز قندار او بیا کابل. یو ډېرې لویې پیسې د وخت کې راغللې چې دا پیسې په حرکت کې وي تر یو وخته پورې چې دوراني امپراتوري په اوج کې وه، دا موجودې وي. پس له هغه نه بیا یو ډېر سخت اقتصادی رکود راغی. در قسمت روابط دیپلماتیک سوال مهمی است که امپراتوری صفوی و در کنارش عثمانی ها حداقل در این منطقه روابط دیپلماتیک و تبادل سفرا داشتند. ما مثلا گزارش کشیش پولندی را در مورد ورود افغان ها به اصفهان داریم که بسیار یک سند مهم تاریخی است. چرا احمد شاه بابا نتانست یا نخواست که روابط دیپلماتیک حداقل در این منطقه با کشورها برقرار کنه؟ روابط داشت، بالعکس جناب جنبش صاحب. منتها به اسناد توجهی دقیق نکردیم. مخلص خان سفیر فوق‌العاده ازی در دربار هند بود و از طرف هند بازم سفیر خاص برش آمد. در یکی از وقایعی را که حسینی گزارش میده از غزنی تا کابل در معیتش بود. دوم با پادشاه بخارا روابط نزدیک موجود بود و مذاکرات شد. خانجان خان جنرال بسیار مشهور در افغانستان چند بار در ترکستان رفت و البته خاصتا وزیر شاه ولی خان که خرقه شریفه آورد. مذاکرات دوامدار موجود بود و بالاخره نامه‌ای که به سلطان عثمانی نوشته شده از همه دلچسب تر است، چون در اینجا احمدشاه بابا درخواست اهدای زمین در مدینه منوره میکنه که یک مسجد بزرگ در اونجا ایجاد کنه و همچنین استاد خلیلی مرحوم وقتی که سفیر افغانستان در عربستان سعودی بود، کاروانسرایی را که برای حجاج احمدشاه بابا در مکه معظمه جور کرده بود کشف کرد که در یک سنگ نوشته شده بود و این در محکمه ثابت کرد که هنوزم اساس عزیز هنوزم در محاکم سعودی در جریان داره و شاید چند صد میلیون دلار قیمت داشته باشه فعلا. و همچنین اسناد موجود بود که بر دروازه مکه معظمه خاص از طلا یک دروازه ساخته بود که البته بعد از ایجاد حرکت وهابی در عربستان سعودی تمام ظواهر از بین داد. از این جهت ما زیادتر فکر میکنم که قضاوت ما بری بوده که به اسناد اولیه دسترسی نداشتیم و ضرورت عزیز که انشالله تعالی خاصا در هند در شکارپور چون مرکز تجارتی بود و از قسمت دیگم فراموش نکنیم که احمدشاه بابا هم ارمنیا را که عیسوی مذهب بودن و از ایران فرار آمده بودن در افغانستان جای داد و بعد از او تیمورشاه اینا را در بالایسار جای داد و همچنین یک قسمت یهودا را که از ایران آمدن در تجارت نقش داشت. بنان یک دید ارتباطی با این شبکه‌های تجارتی خاصا که از اقلیت‌های مذهبی ساخته شده بود وجود داشت و هم از اینها در چارچوب اقتصادی شامل بودن و بعض از اینها در عین حال در مناسبات دیپلماسی. من صرف میخواستم اشاره داشته باشم به تأسیس سفارتخانه ها، چون ترزی در سراج الاخبار یک جای نوشته کلمات دقیقش نیست، میگن ما وقتی که از افغان ها میپرسم که چرا ما روابط دیپلماتیک و سفارتخانه‌ای
با کشورها نداریم. میگه یکی از خانا برایم گفت که از دست انگلیسا که نزدیکترین است به بینی رسیدیم، ما با کلشان روابط می داشتیم، خدام حالم با چی می شد. من منظوریم است که آیا از نظر سایکولوژیک و روانی افغانا طرفدار از این نبودن که خارجی ها را به عنوان سفیر بپذیرن یا عوامل دیگه بوده؟ نه خیر، چون اگر سفیر نمیپذیرتیم چرا الفنستان رو پذیرفتیم؟ الفنستان نماینده خاص انگلیس بود و در او وقت چرا آمد؟ از ترس از اینکه شاه شجاع با ناپلیون اتحاد نکنه و اگر ناپلیون فرصت زیادتر می داشت به احتمال قوی سفیر روان میکرد و ما بارها با دولت عثمانی روابط نزدیک داشتیم. در دربار امیر شیر علی خان حاضر بودن و بعد از اون با وجودی که انگلیس‌ها روابط خارجی افغانستان زیر کنترل داشتن، امیر عبدالله خان پذیرفته شد، مثل که هیئت آلمانی را پذیرفت. ما احساس کمتری نداشتیم و خاصتا راجع به دوران آمد شاه بابا قضاوت‌های قرن 20 و قرن 19 خود نکنیم. انگلیس‌ها را چند صد سال گرفت تا امپراتوری خود در هندوستان اعلام کنه. احمد شاه بابا با محض گرفتن دهلی خود شاهنشاه اعلان کرد، با وضاحت در نامه خود به سلطان عثمانی نوشته میکنه که 19 پادشاه افغان در هندوستان حکومت کردن و نامهای اکسسلی از اینا رو به صورت خاصیات میکنه. اینجا حافظه تاریخی که احمد شاه بابا، میرویس خان و خوشحال خان ارسش از پیش نمایندگی میکنن و از طرف دیگه دریا خان و همچنین خانواده پیروشان یک سلسله دوامدار موجود است که عقده کمتری وجود نداشت. د ځینو شخصیتونو یادونه تاسو مخکې وکړله که اوریدونکو ته ور یاد کو چې په دغه دوره کې د احمد شاهي شاهنشاهي په دوره کې مهم شخصیتونه څوک په کوم قومونو پورې اړه درلوده او کوم مثبت یا منفي نقشونه یې لوبولي دي؟ خانجان خان لوی جنرال، نور جنرالان دي، عبدالله خان دیوان بیگی، نواب خان نور. اما دا دی ویلو خبره ده چې تاریخ د احمد شاهي کې د حاجي جمال خان ذکر زخ ډیر کم ده، هیڅ نسته. نور بارکزی مشران سته. عبدالصمد خان د اشنغر لوی شخصیت ده او هم کشمیر کې وټاکل سو، اول پیښور کې وټاکل سو. اخوندزاده مادومر ټول ساحه د پیښور او قبایلی ساحه ټول کړله. حبیب الله خان مومند د مومند خان هم د سرهند مشر رو. نفر چې مهم ده دوه ورونه دي چې دولت شاهی دي، په قوي احتمال باندې دوی ازبکو، ملا ادریس او ملا فیض الله. ملا ادریس په آخر کې د احمد شاه په سلطنت کې د شاه ولی خان په عوض وزیر وټاکل شو او بیا ملا فیض الله د تیمورشاه لومړی استاد په پنجاب کې چې د پادشاه او پس لاغنه د سلطنت کې هر کارو ټول اختیار دو. درویش علی خان هزاره سنی هزاره د هرات دی چې چهارمق باندې داخل کې شل کاله بیگلر بیگی یا والی د هرات دو او نور قزلباش شخصیتون ټول ذکر سوی دي. د جنرالانو پایس باندې تاجک، غلزی، نور اقوام، ایماق دا ټول ذکر سوی دي چې په مختلف جګړو کې شاملو. د کابل شخصیتونه تاجکان او نور ورونه ذکر سته. بلوچستانو کې خاصتا نصیر خان لوی شخصیتونه وو او دوی تیروتنې غیر لدینه چې خپل د احمد شاه بابا په شخصیت باندې عملاتی دو بخل. اده وراره لقمان خان چې د ذوالفقار خان زوی لټول نه ډیرتر د اهمیت ورکړي او خان دوران لقب ورکړي. هغه جکسو احمد شاه بابا په هندوستان کې وو، طغیان وکړ او پس هغه نه سزا ورکړله. لیو خانه ګوري چې څومره اده گذشتو. دلته شخصیت ته رازو غلام جیلانی خان جلالی چې د جلالی سپلار ده لیکلی و چې احمد شاه بابا
ام سکندر و ام خپل ارسطو د رفتار له نظر نه، د حوصلې له نظر نه دی زښت ډېر سلطان بهلول لودي ته ورته ده او د تدبیر له نظر نه زښت ډېر شیرشاه سوري ته. قندهار ښار یې چې جوړوو سره له دې چې د ټول نه مقتدر شخصیت د جنوبي او مرکزي آسیا و، څو وارې ځینې قومونو ځمکه ورنه کړل. بلې دا و چې یو انډول یې درلود په دې باندې چې څنګه تدبیر ولري او کومو حالاتو کې له قوت نه کار واخلي. دغه انډول زښت ډېر مهم و چې نظام سره ټولو. و احمدشاه بابا به حساب معیارهای کنونی اگر بگیریم بسیار جوان فوت کرده، یعنی تقریبا از 50 گذشته بود که به مرض سرطان به حساب نوشته های برخی از مورخین وفات کرد. و محمود الحسینی که قبلا شما به او اشاره داشتین، مؤلف تاریخ احمدشاهی، و برخی از مورخین دیگه میگن که در زندگی خود گفته بود که جایش باید تیمور فرزندش که والی هرات بود بگیره، ولی هنوز جنازهش به خاک سپرده نشده بود که بین تیمور و بین برادر دیگهش که در این مورد هم اختلاف وجود داره که کدام از اینا بزرگتر بوده، سلیمان، مجادله و مشاجره به میان آمد و گویا مسئله وراثت به جنجال کشید. چرا این مسئله در زندگی احمدشاه بابا حل نشد؟ دلیل عمده‌اش وزیر شاه ولی خان است. وزیر شاه ولی خان در خداوند جل شانه یک زبان داده بود که همه زیر تاثیرش میرفتن. اگر نامه احمدشاه بابا را به سلطان عثمانی ببینین، چندین بار از شهامتش و از مدیریتش و اینا نام گرفته، اما حسینی ذکر میکنه که بین تیمورشاه و شاه ولی خان مناسبات به حد خراب شده بود. اینال میاییم سر خود تیمورشاه. تیمورشاه را 2 بار احمدشاه بابا لقب شاه داد. بار اول در پنجاب که سردار جان خان به حیث مربیش تعیین کرد و میخواست که در پنجاب یک حکومت مستقل بیه که تحت اداره پسرش باشه. بار دوم لقب پادشاه را در هرات برش میده. بنابراین در هیچ جای ذکر از این نامده که به سلیمان یا اولاد دیگه خود احمدشاه بابا لقب پادشاه داده باشه. و بین تیمورشاه و شاه ولی خان سر مسئله بگلربیگی درویش علی خان هزاره جنجال پیش میشه، چون بار بار درویش علی خان ابراز بغاوت میکنه و یک بار پس به مرو شاه جان میره با اقوام خود و شاه ولی خان بار بار مدافع از این میشه و ضمانتش میکنه تا بالاخره تیمورشاه را بندی میکنه. و چون شاهزاده سلیمان داماد شاه ولی خان بود، اکثریت خوانین دیگم امرش رقابت داشتن، چون نامدار همه بود، زمینه یک تصادم فراهم شد. و وقتی که تیمورشاه میخواست با عیادت احمدشاه بابا در توبه بیاید، در کوی توبه، شاه ولی خان مانع ازی شد. و وقتی که اعلان کرد که سلیمان پادشاهی داره، شاه ولی خان به این قادر نشد، با تمام تماسایی را که داشت که یا از قوت عسکری تیمورشاه جلوگیری کنه و از نفوذ بین سردارا، و بدبختانه این مبدل به این شد که خودش و 2 پسرش اعدام شوند و پسر دیگه ازی تمام دوران تیمورشاه را به عبادت تیر کرد. به نام حافظ مشهور بود، شیر محمد خان. و بعد که زمانشاه پادشاه میشه، دوباره او را وزیر مقرر میکنه. اینی سلسله که بین شاه و خاندان شاهی و وزیر اعظم از یک طرف و خوانین عمده یکی از تضادایی است که احمدشاه بابا تعادلش نگاه کرده بود. بدبختانه در دورهای بعدی این فاجعه سرتاسری را بار آورد.
د سلطنت په چوکۍ باندې رقابتونه او د ورونو او تربرونو ترمنځ جنګونه وروسته هم څېړو، ځکه چې دا د افغانستان د زوال په مهمو عواملو کې راځي. دا بحث به وروسته وګورو، که اوس به لږ د احمدشاه بابا په کلتوري شخصیت باندې تم شو، ځکه چې د نورو اوصافو ترڅنګ او د ستر پاچاتوب ترڅنګ یو شاعر هم وو، او یو دیوان ما د ازبکستان د علومو اکاډمۍ د ختیځ پیژندنې انسټیټیوټ کې لیدلی و چې نړۍ کې ورځنۍ نسخه ده چې د پاچا کېدو د زمانې نه مخکې دورې د ځوانۍ شعرونه هم پکې دي. ځوانان به د احمدشاه بابا د نورو شعرونو سره بلد دي. دا یو ډېر مشهور دی چې تا ته راشمه زړګی زما فارغ شي، بې له تا مې اندېښنې د زړه مارونه، د ډیلي تخت هېرومه چې را یاد شي زما د ښکلې پښتونخوا د غرو سرونه. د شخصیت د دې برخې په اړه نور څه معلومات شته؟ دریک مشارو، تیمورشام شاعرو او شاه شجاع شاعرو دیوانونه استه. نو سلسله روانه وه د په کورنۍ کې، او د میره وی چې بیبي زرغونه خپله شاعره وه، لکه چې نازو انا شاعره وه، د احمدشاه بابا مور. د احمدشاه بابا مور. ما مخکې ویلې د دې لپاره چې دا برخه باندې پوسو، باید د تیموري هرات تاثیر په ټول منطقې کې وګورو. لکه چې ګوري تاریخ د آمدشاهي په دری لیکل شوی، همدارنګه یو شاهنامه ده چې شاهنامه په پښتو لیکل شوی، چې خاصتا د پانیپت د جنگ ټول گزارش ده، او لوی علما دمو نه یوازې هغه مې چې ذکر کړل، مولا ادریس و مولا فیض، له ټول اقوامو د افغانستان نو، له قندار نمو، هرات نمو، بلخ نمو، قندوز نمو دا، او شمال د افغانستان کې اتالیق کورنۍ په مختلف ځایو کې، قندوز کې یا بلخ کې یا شبرغان یادی کې د ټولو یادونه شوی. د تصوف په برخه کې د احمدشاه بابا ونډه یعنی په خپل ځای د یو صوفي پادشاه په توګه مشهور. سلطنت یا شاهنشاهی احمدشاه بابا 26 سال دوام کرد. در آخر برنامه اگر یک جنبندی کنیم که درس‌های عمده حاکمیت 26 ساله احمدشاه بابای دورانی چی بود؟ جوانان از او چی میتونن بیاموزن و زمامدارای کنونی و بعدی افغانستان از چی میتونن بیاموزن؟ قبل از اینکه بگیم، ما دو فاجعه داشتیم که یک میرویس نیک و دوم احمدشاه بابا هر دو در 50 سالگی برای حق رفتن. تهداب گذاشتن، فرصت ازیر نداشتن که تهداب تحکیم کنن. بنابراین ضرور است که این بخش بدانیم. نقطه اول ظرفیت وحدت است. احمدشاه بابا ثابت کرد که ظرفیت وحدت در مردم ما وجود داره، و وقتی که مردم ما به اتفاق بیان و یک شالوده وجود داشته باشه، کارهای بسیار بزرگ انجام داده میده. نقطه دومی است که معلوم شد که نظامهای شاهی نتانستن که یک نقطه اساسی را که جانشینی حل کنن، و در تمام نظامهای اسلامی بدبختانه این مشکل بود. ما هیچ بار به صورت اساسی این مشکل نتانستیم حل کنیم. استعداد میراثی دانستن نمیتونه، و یکی از دلایل عمده تضاد بین پادشاهان و وزیران است که یک تعادل در نقش از اینا نامد. در انگلستان تعادل آمد، در نقاط دیگه اروپا می تعادل نامد، در روسیه نامد، در آلمان نامد. اما ضرورت واضح است که یک درس در این موجود باشه که نظامهای میراثی جوابگو نیست، نظامهای مردمی بکار است، و در اینجا شیوه نظامهای جرگه‌ای ما یک راه عمده است. نقطه سوم صلاحیت است. چی نوع صلاحیت ها بین مرکز و ولایت باید موجود باشه، و به چی شیوه؟ چون بار افراد در ولایت وقتی که بیسی والی رفتن و زیاد ماندن، در فکر ازی شدن که از حکومت مرکزی جدا شون یا طغیان کنن و یا راههای دیگه را پیدا کنن. بخش دیگه از است که مرکزیت سیاسی بدون ایجاد مرکزیت اقتصادی نهایت مشکل است.
ما بار بار در طول تاریخ چند هزار ساله خود تانستیم مرکزیت نظامی را ایجاد کنیم یا حتی اداری را، اما چون خاک ما نهایت پیچیده است، یک سیستم دریایی انتقالی یا غیره نداریم که همه کشور به هم وصل کنه. و نقطه بعدی ما است که تعدادگذاری، آبادی و باز حفاظت نظام بار مشکل بود. اونایی که تعداد گذاشتن، مثل که در اول اشاره کردم، مثل میرویس خان و احمدشاه بابا، خداوند برشان عمر عطا نکرد که به تحکیم برسانه. و افرادی که بعد از این آمده این ظرفیت تحکیم نداشتن و نسل‌های بعد از این که آمدن ظرفیت محافظت از این نداشتن. بنابراین ضرورت اساس که با تشکیل خاص و تنوع خاص که مثل یک باغ است که در افغانستان وجود داره، ما تمام این ابعاد با هم یک جا کنیم و ترکیب را با وجود بیاریم که گمشده اصلی ما را که ثبات است، ثبات سیاسی، ثبات فکری، تداوم منطقی، اداری و اقتصادی همه با هم یک جا شد. چون وقتی که از اوج امپراتوری 50 سال بعد از مرگ احمدشاه بابا میبینیم، باز میبینیم که چی فجایعی به وجود آمد و تمام از اینا نقاط بود که نفاق، خودسری، بی‌توجهی، عدم تعهد و خاصتا از هم مهمتر قواعد واضح بازی. سیاست مثل همه چیز یک بازی به کار داره. آیا این بازی منظم است یا دوامدار یک بزکشی است؟ اینی ضرورت واضح سوی درسایی است که باید همه سرش فکر کنن. استعداد وجود داره، این ظرفیت مخفی نهایت عمده است، اما ملکوت طایفی یا قدرت طلبی شخصی یا مرکزیت بهد یا عدم مرکزیت بهد همیشه نسخه ناکامی بود. ډیره مننه. زه هیله یم چې یو څه روښانه شوي چې ولې موږ د افغانستان د معاصر دولت د جوړېدو 300مه کلیزه چې په 2040 کې را رسیدونکې ده دومره مهمه بولو او دا ټوله لړۍ مو هغې ته بیله کړې ده. دا خپرونه چې دا اوس راغله او خپریږي او دغه راز راتلونکې خپرونې به متنونه له اضافي موادو سره که خدای کول د جلا رسالو په توګه چاپ کو او اوریدونکو او مینوالو ته به وړاندې کو چې استفاده ترې وکړي. دلته د خپرونې حوصله هم دومره وه، دا به بشپړه کو. راتلونکې خپرونه کې به په دې وغږیږو چې د زوال او د احمدشاهي امپراتورۍ او دولت د ړنګېدو عوامل څنګه دا زمینه جوړېده. نو تر هغو چې دغه خپرونې ته راځو، تاسې ګران اوریدونکي او ولسمشر محمد اشرف غني، تاسې په لوی څښتن سپارم په درناوي. خدای مو ساته، ټول افغانستان او افغانان دې ساتي او د اسلام جان دې ساتي. تل دې وي افغانستان. یشسن افغانستان. زنده باد افغانستان.